پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې څنګه زندگی و؟ د پیغمبر علیه السلام لور مبارکه حضرت فاطمه زهرا ده. حضرت فاطمه زهرا بیماره ده، د حضرت علی رضی الله عنه په نکاح کې ده، او دا د مځکې پر مخ بهترینه جوړه ده، بهترین خاوند چې د خاوند متعلق الله پر عرش دا لیکلي اسد الله و اسد رسوله. پیغمبر علیه السلام حضرت فاطمه زهرا بیماره ده، پیغمبر علیه السلام د هغې پوښتنې ته راځي چې کله دروازې له رالی حال یې ورواستوی، ورته یې بچې ته لږ پرده وکړه، زما سره د قریشو سردار عمران ابن حسین را سره دی، موږ به درسو یو څوکۍ به پر تا باندې پوښتنه وکړو. هغه مبارکه د خونې څه دننه حال راستی، ای د الله رسوله زما په الله قسم زما په کور کې دومره ټیکری نسته چې زه پر دې سر باندې کښېږدم او زه د خپل ځان پرده په وکړم، زه پرده په څه باندې وکړم؟ ستاسو څه عقیده ده؟ زموږ په عقیده کې به دا وي چې دا به څومره ستړی کوري چې د زنانې د پردې دپاره بندوبست نسته، او د زنانې د بیماری دپاره علاج نسته، او د بچانو د ژړا د دفاع دپاره د لوږې د ختمېدو دپاره خوراک نسته، دا به څومره ستړی کور؟ لیکن زه دا وایم چې زموږ دغه عقیده عین جهالت دی، دا عین ناپوهي ده، دا عین کم علمي ده. دا هغه مبارک کورو چې د دې زنانه د جنت د ټولو زنانو سرداره وه، دا هغه مبارک کورو چې د دې خاوند پر عرش لیکل سوي اسد الله و اسد رسولي، دا هغه مبارک کورو چې د دې نوجوانان بچان د جنت د ټولو نوجوانانو سرداران. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د باندې څه پټو راستئ، ورته بچې ته په دې پټیو په دې ټیکري کې یو څاڅکی کښېنه چې موږ دله درځو په دې باندې د ځان خوندې نه وکړه. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجرې مبارکي ته راغلی او چې کله کښېناستی، دا مبارکه د خونې په یو کونج کې د پیغمبر په پټو کې پیچلې ناسته ده او دا مبارکه ژاړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر څومره پوښتنه ورباندې کوي، لیکن دا مبارکه د پیغمبر د پوښتنې جواب نشي ورکولی. آخر پیغمبر علیه السلام ورته وایي بچې ولې ژاړې؟ ورته د الله رسول یو طرف ته په کور کې لوږه د ټوله ورځ بچي را باندې ژاړي، دویم طرف ته په کور کې بیماري ده، د دې دپاره څه علاج بندوبست نشته، او په کور کې غربت و مسکنت دی، د یو شي ضرورت نه پوره کېږي. ورته د الله رسوله زما د الله په ذات قسم دا ټوله برداشتولی سم، د دې ټولو برداشتېدل راته اسانه دي، لیکن یوه خبره نن زما مخته راغله، د هغې برداشت زما په دماغ کې نه راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د کومې خبرې برداشت نه راځي؟ ورته د الله رسوله نن ستاسو غوندې میلمانه عزتمن انسانان زما کور ته رالو، زما په کور کې دومره څه نشته چې ستاسو مخ ته د اکرام دپاره کښېږدم. ورته زما په الله قسم دغه حالت زما په برداشت کې نشته، پر دې حالت باندې ژاړم، دا حالت مې ډېر ژړوي، د دې حالت برداشت په یو شکل باندې نسم کولی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ته راوس کېږه، چې کله راوس کېدله برای په دې غیږ پورې ونیوله، د حضرت فاطمه زهرا پر ژړا پیغمبر علیه السلام سره په ژړا بهر ورته یې بچې که ستا په کور کې لوږه ده، که ستا په کور کې غربت و مسکنت دی، ستا د پلار په کور کې غربت دی. ورته والله ما ذقتم الثلاثه ایام فواقا، په خدای قسم نن درېیمه د دې نستم ګوله نه ده ورشوسی. ورته بچې که ستا په کور کې لوږه ده، ستا د پلار په کور کې لوږه ده، که ستا په کور کې مسکنت دی، ستا د پلار په کور کې مسکنت دی. آخر څه ورته وایي؟ د ترمذي شریف حدیث دی، روایت دی، ورته ابي علی لیجعل ما بین المکة والمدینة ذهبا، الله تعالی دا م راټول چې د مکې څخه در مدینې پورې چې څومره غرونه دي دا به ټول درته سره زر کړمه، چې په کوم ځای کې د ضرورت وي ملایکه به در سره وي، هغه غر به رابېلوي او ته به خپل ضرورت پوره کوې. لیکن ما ورته ویل یا ربي اجوع یوما و اشبع یوما، بس زندگی داسې غواړم چې ورځ په نس باندې موړم، یو ورځ په نس باندې وژایم. و اذا شبعت حمدتک، چې په کومه ورځ باندې موړ سم په ورځ به ستا حمد ادا کم. و اذا جعت صبرتک، چې په کومه ورځ باندې وژایم په ورځ به صبر وکم. وتضرعت الیک، تا ته به خپل عجز ښکاره کړم. ما ورته ویل یا الله زما په امت کې غریبان را روان دي، زما په امت کې به داسې کورونه پیدا کیږي او زما په وارثانو کې به زندگی داسې پیدا کیږي چې د هغې په کور کې به لوږه یې بچان به ورباندې ژاړي،
د هغې په کور کې به زنانې او بچان بیماری د هغو علاج به نه وي، د هغې په کور کې به ضرورتونه نه پوره کېږي، لیکن هغې به دا حالت په کومه جذبه برداشتوي، هغې به په دا جذبه برداشتوي چې دغه حالت د محمد رسول الله په کور کې تیر شوی دی او زه د هغې نایب یم. دغه حالت د محمد رسول الله پر بچانو تیر شوی دی او دغه حالت د محمد رسول الله په زندگی کې تیر شوی دی. که چیرې زه د هغې د زندګۍ حالات په خپله زندگی کې پر هغې باندې برداشت نه وکم، بیا به زه څنګه د دې اهل یم چې زما زندگی به د محمد رسول الله د نیابت دپاره انتخابي شي؟ بیا به زه څنګه د دې پر عامو خلکو چې مسکنت راسي هغې مالداران په مخه واخلي، هغې ماجتان په مخه واخلي، هغې د خلکو دروازې ټکوي، هغې د خلکو په کورو کې غوښتنې او فکرونه کوي. لیکن حامل د قرآن چې څوک د پیغمبر د ګدۍ دپاره د هغې انتخاب شوی دی، د هغې علامه حضرت عبدالله بن مسعود وایي ان یعرف بسمته، هغې به پر دې خوله باندې لاس لګولی. که زما په کور کې مسکنت دی، که زما په کور کې لوږه ده، او که زما په کور کې غربت دی، او که زما په کور کې بچا ناجوړه دی، د علاج بندوبست نشته، دغه حالت د محمد رسول الله په کور کې تیر شوی دی. او ځکه د محمد رسول الله د زندګۍ حالات ځان په خپل کور کې خپل نه کم، زه به څه تورې خاورې د دې اهل یم چې زه به د رسول الله پر منصب باندې کښېنم.